طالبانو ته د امریکا خطرناک خبرداری. امریکا وایي که طالبان د القاعده پر ضد اقدامونه کړي دوی به لاس په کار شي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هکله کومې څرګندونې کړي او طالبانو ته کوم خبرداری ورکړی. ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونه شي کړای او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي، امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري وژل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل. نوموړي وویل طالبانو خصوصي او علني ژمنې کړي چې دوی باید پرې عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. دویمه مسله دا ده چې موږ چمتو یو، ژمن یو او دا وړتیا لرو چې که چیرې طالبانو اقدام ونه شو کړی او یا یې ونه کړ نو موږ به په خپله اقدام کوو. نیټ پرایس تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل ایمن الظواهري له وژلو وروسته په ایران کې مشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوي مشر سیف العدل د شتون په اړه د دغه امریکایي چارواکي د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الظواهري ځایناستی نه دی ټاکلی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف العدل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یو نوي راپور کې وویل په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې یې پر مخ وړي. 22 کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې پر سر 10 میلیونه ډالر انعام هم یې دی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي و د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې امن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په یوه غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت ترڅنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون سازمان CSTO د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولي سیدروف وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسېدلی چې یوازې 4000 یې د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي دغه څرګندونې رد کړې او ویې ویل هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. ښاغلي متقي وویل د افغانستان په هره سیمه کې چې داعش وسلوال سر پورته کوي له منځه وړل کیږي.